لومړی ټکی دا ده زه چې وایم هره ورځي ژوند څخه هم ګټه واخلئ یعنې هره ورځ د معاش ورکولو ورځ نه ده، رخصتي نه ده، جامې اخیستل نه دي یا چکرتګ نه ده، ورځیني معمولي کارونه دي. ځینې وخت دنیوي شیان دوشنبې، سهشنبې، چهارشنبې، پنجشنبې، جمعه لوښي پرېول، ترافیک کې بند اوسېدل، چمنونه وهل، بیا غټېدل او بیا قچ کول. تاسو لوښي پرېنځئ، هغه په ځای کې ږدئ، ماشومان بیرته راباسي، ناولي کوي او تاسو بیا پرېنځئ او بیرته یې په ځایوئ. څو نفره په چې غږېږم نو له تاسو نه څو نفر هم ځینې وخت ډېر ستړي کېږئ له دې ټولو څخه. وکړه وګوره دا ده، تاسو یې باید ترسره کړئ. ښه نو مطلب څه ده؟ ښه نن سهار زه غواړم منطقي اوسېږم ځکه باور لرم، ځکه چې مقدس کتاب منطقي ده. مطلب څه ده؟ له یو شي څخه ډار لرل او د هغه شي په اړه خفه کېږئ چې غواړئ وکړئ یې. ډېري داسې شیان تاسو په ورځني ژوند کې په داسې هېڅ څه لاره مرسته نشم کولی، ولې تاسې کولی سئ مرسته کولی سئ چې فکر کوئ، هغه ډول چې خبرې کوئ او د خپل چلند سره هم مرسته کولی سئ. او دا هغه شی ده چې نن موږ پرې غږېږو، څنګه فکر کوو، څنګه غږېږو او د موږ چلند موږ دننه څه تېرېږي. او دا یو ښه بېلګه ده او زه پېژنم خلک چې له پرون شپې نه دلته دي. مګر د ما د ادارې مرستیال او د هغې خاوند مایک موږ سره سفر کوي کله چې موږ کنفرانسونو ته ځو. هغه ما زده کړو ته کیني او 15 کاله کېږي او هغه داسې یو عقیده لري هر چې ته وایې زه یې کومه یې، او زه هیله لرم چې هر څوک داسې وه او هغه بوختېږي هر هغه مسجونه چې اوري د لپاره چې غواړي عملي یې کړي په ژوند کې یې. داسې مه اوسېږئ چې خبرې اورئ او کور ته ځئ او بیا هېڅ شی نه کوئ. که داسې وکړئ خپل وخت هم ضایع کړی ده. هغوی چې عملي کوي هغوی هغه ژوند لري چې خدای غواړي، نه هغوی چې یوازې اوري. بایبل وایي که موږ اورو ولې عمل نه کوو ښایي موږ ځان غولوو. د داسې دلیلونه چې د رښتیا په ضد دي. تاسې به موافق یاست هغه شیان چې زه وایم. کله چې تاسو داسې نه کور ته لاړ شئ او په دغه شیانو چې دلته زده کړه عملي یې نه کړئ نو تاسو خپل وخت ضایع کړی ده، خپل وخت هم ضایع کړی چې دلته راغلي یاستئ. دا دغه شیان دی چې تاسې باید عادت جوړ کړئ. ولې هغه وایي زه چې له خوبه جګه شم ما وکړه چې خوشحاله 9 مترې په سهار کې هغې فکر وکړه چې له سینګار څخه یې خوند وانخیسته. تاسو پوهېږئ چې ځینې شیان دي چې موږ په طبیعي ډول نه خوښېږي. ښه هغې ویلې چې زه به د پرون شپه درس ته پام ونیسم او دنه به یو خوندور شی جوړ کړم او بیا هغې فکر وکړه چې هر شی باید د خوشحالي لپاره نه وي. زه باید زده کړم چې څنګه خوند واخلم ورځني عادي شیانو څخه. نو یوازې هغې د خپل چلند ته پام ونیوه. زه دا کار د بد چلند سره نه کوم، زه دا خوند اخلم له دې کار نه. او دا ټول هغه څه دي چې تاسو باید وکړئ، د خپل چلند د خپل هر چېرې چې ځئ ویسئ. ښه نو زه ښه یم د چلند په تنظیمولو کې. که تاسو نور چې نسئ کولی د خپل کوچنی پادکاسټ راوړئ او خپل غوږ کېمولئ زه ټوله ورځ تاسو سره غږېدی شم. په ما باور وکړئ تاسو به ډېر ښه چلند لرئ. ما ډېر بد چلند لره تر چې خدای ونیولم. دا ډېر ښه ده چې ما اوس وکړی چې زه مې د خپل رفتار کنټرول کړم، نه چې رفتار مې ما کنټرول کړي. د تا چلند تا ته اړه لري او که ته نه غواړې چې بد چلند ولرې هېڅوک دې مجبورولی نه شي چې ته بد چلند ولرې. یو نارینه چې د اجباري په کمپ کې و په کلونو لپاره او اوس ما نوم یې هېر کړی ده چې هټلر جوړ کړی و. هغه ویل دا د بندیخانې له ما نه هر چې یې واخیستل ولې نه سو کړی چې ما مجبور کړه چې ما چلند خراب سي. آیا دا قدرت نه ده؟ تاسو په دې پوهېږئ چې تاسو کولی سئ چې خراب رفتار ایسته کړئ او دا یې تاسو ژوند بدلوي. یو شی چې ما نه خوښېږي هغه دا ده چې په تمه شمه. ما هغه دومره نه خوښېږي. زه عملګرا یم. زه غواړم چې د خپل ورځني ژوند لپاره پلان ولرم او هر کار چې کوم یو کار بل نه. زه نه غواړم چېرته چې زه وخته لاړ شم یا ډېره ناوخته. دا په دې معنا ده چې فوقالعاده شم چې زه نه یم داسې. ښه ما زده کړي دي چې په تمه کېدو څخه خوند واخلم. یوازې دا لکه یو لوبه ده او زه شیطان ته وایم ما ته نسې راکولی. ته کولی نه سې چې ما خفه کړې. زه به دلته کښېنم او خوشحاله اوسېږم او ښه رفتار ولرم. ښه موږ زده کوو چې څنګه ورځني عادي ژوند څخه خوند واخلو.
څه به پېښ شي که په ټوله میاشت کې او هغه کار چې کوئ ترې مه ډارېږئ، په اړه یې شکایت مه کوئ، بد فکر په اړه یې مه لرئ او یا بد چلند په اړه یې مه کوئ. فکر کوئ دا به څومره یې تاسې ژوند بدل کړي. دا تاسو ته اړه لري. دا زه نسم کولی هغه څه فکر کوم. تاسو یې کولی شئ. دا هغه څه دي چې تاسو فکر کوئ هېڅکله به یې نسئ کولی، همدې لپاره خدای هلته غوښتلي یاستئ. تاسو فکر کوئ مرسته نسئ کولی، هسې چې هېڅ کوئ. هسې چې هېڅ لرم مرسته کولی نسم، ولې زه هسې چې هېڅ لرم رفتار نه کوم. دا هغه شی ده چې موږ باید زده کړو. نو موږ ازاده اراده لرو. ښه، زه فکر کوم چې موږ د دې په اړه ډېر نه دي اورېدلي او زه فکر کوم چې په کلیسا کې باید ډېر واورو په دې هکله. خدای موږ ازاده ارادو سره پیدا کړي یو. موږ رباط نه یو. هغه موږ نه مجبوروي هغه کارونه چې وکړو چې باید یې وکړو. که څه هم موږ خدای ته بند یو چې موږ سره مرسته کوي، ولې موږ کولی شو چې خپل پرېکړې وکړو. ما تاسو ته ژوند و مرګ ټاکلی ده، تاسو ژوند وټاکئ چې تاسو ماشومان هم ژوند وکړي. جاشوا وویل تاسو هر څه غواړئ چې وکړئ، زه و کورنۍ مې غواړو چې خدای ته خدمت وکړو. تاسو کولی شئ چې خپل احساساتو ته همدا ووایئ چې هر رقم ته هېڅ کوې وکړه، ولې زه غواړم داسې یو شی وکړم. په رښتیا څو نفره موافقه چې موږ هسې ژوند کوو چې هسې هېڅ لرو. تاسو پوهېږئ تاسو احساسات بې ثباته دي. تاسو هغه کسان لرئ چې نه غواړئ و هغه کسانو چې غواړئ نه لرئ. تاسو نوملیکنه کوئ په کلیسا کې چې کار وکړئ او کله چې د کار وخت راځي نه ځئ هلته. ښه احساسات بد نه دي. تاسو کولی شئ چې ښه او بد احساسات ولرئ، ولې تاسو نه شئ کولی چې اجازه ورکړئ چې هغه تاسې رئیس وسیږي او تاسې ژوند کنټرول کړي. د دې په معنا داسې ډېرې ورځې دي. ما مطلب دا ده چې زه دا نه کوم که هېڅ ونه لرم نه ځمه. زه په ټیم کې نور خلک لرم چې هغوی تبلیغ کولی شي. زه کولی شم هغوی ته ووایم چې تاسو لاړ شئ، زه نه ځمه. ولې زه دا کار نه کوم، هره ورځ ځمه. زه هره ورځ ځمه. زه هر وخت په تلویزیون کې یم، تاسو یې که چالان کړئ پوهېږئ. ښه نو تاسو باید تعجب ونه کړئ که زه ځینې وخت به یمه یا نه به یمه، موږ به ټول همداسې اوسېږو. نن په دې باندې غږېږو چې څنګه تاسو فکر، خبرې او چلند اغېزه لري تاسو خوشحالي باندې او ژوند باندې. زه دلته یم چې وایم تاسو کولی شئ خپل خوشحالي ډېره کړئ. اوس دویم شی چې تاسو باید ترلاسه کړئ هغه دا ده، یوازینی ډول چې موږ ترسره کولی شو هغه دا ده چې موږ زده کړو چې هر شی د خدای لپاره وکړو. موږ هر څه کوو د خدای د خدمت لپاره. نو که تاسو حتی سینګار کوئ، تاسو ویلی شئ چې خدای ما دا تا لپاره کړه چې ښکلی درته ښکاره شم. هر هغه چې زه کوم باور ولرئ چې تاسو به خوشحاله چې ما خپل سینګار کړی ده او تاسو به خوشحاله شئ چې ما د خپل ویښته ږمنځ کړي. تاسو به د ده لپاره ډېر خوشحاله شئ چې ما د لپاره ډېر وخت ورباندې کار کړه او دومره به ښکلی نه وه. او په شخصي ډول زه کولی شم حس وکړم او هر شی وغواړم. زه په دې عقیده یم د یوې عیسوي په توګه هر چېرته چې موږ ځو موږ باید په ښه توګه ځان وښیو، ځکه چې موږ د خدای ته اړه لرو. آمین. نو موږ ټول هغه شیان کوو چې کولی شو د خدای لپاره. همدارنګه چې ما پرون شپه ویلي حتی کور پاکول، موټر پرېوله، دا ټول شیان چې کوو موږ کولی شو داسې خدای ته ووایو چې دا د خدای خدمت لپاره کوو او مننه کوم له خدای نه. په دې پوهېږئ چې د یو شي لرلو معنا دا ده چې هغه ته پام ونیسئ. زه داسې وایم د یو شي لرلو برخه دا ده چې ورته پام ونیسئ. نن سهار د ما په وړاندې سستي مه کوئ. ښه دلته ځینې آیات دي په کولوسیانو کې چې دا ټکی ښه څرګندوي. کولوسیان 3:18 هر څه چې تاسو کوئ مهم نه ده، هر څه چې کوئ یا هر کار چې ترسره کوئ د عیسی مسیح په نوم یې وکړه او د هغه له لارې د خدای دعا وکړه. هر څه موږ کلیسا ته یوازې د خدای لپاره نه ځو، هلته ځو چې هر څه د خدای لپاره ترسره کړو.
که داسې نه وي نو موږ به دا سندره ونه وایو چې عیسی مسیح ته د ټولو شیانو مرکز یې. موږ باید د ده سندرې ویلو ودروو، که نه غواړو چې دا شیان عملي کړو په ژوند کې. آمین. کلیسیان دریم درویشتم، که هر څه وي د تا کار سخت ورباندې کار وکړه، د خپل د روح څخه چې یو شی د خدای لپاره کوي، نه د انسان لپاره. نو تاسو باید اعتراف وکړئ چې هر شی چې موږ کوو باید د خدای لپاره وکړو. زه رښتیا د لپاره خدای د شاته ولاړ ده. او آخري برخه دا ده چې د خپل ژوند څخه خوند واخلئ. هغه څه چې اوس لرئ، نه هغه شی چې تاسو هیله لرئ راتلونکي لپاره. نه، زه به هغه وخت خپل ژوند نه خوند واخلم، زه به هغه وخت خوشحاله یم، زه به هغه وخت دا کار وکړم، زه به هغه وخت خوشحاله یم چې دا پای ته ورسم یا دا پیل کړم. ولې دا اوس نه غواړئ خوشحاله اوسېږئ؟ آیا داسې څوک شته چې نن ورځ څخه خوند واخلي یا غواړئ دا ورځ خرابه کړئ د دې په فکر کې چې کله به خوشحاله هستئ؟ او ما دا صحیفه په کلیسا کې پیدا کړه، ما پیدا نه کړه. زه مطمئنه خدای هدایت کړم د مخې ته. جامه شپږ نهم، ښه رڼا ده د سترګو او ښه ده د رڼا ده د سترګو. ښه ده چې هغه شی چې لرئ په ژوند کې هغه نه خوند واخلئ، نه چې د هغه شیانو ارمان وکړئ چې نه لرئ. ما دا آیت خوښېږي ځکه چې وایي هغه شی چې ژوند کې لرئ خوند واخلئ ترې. د ده نه چې په تمه کښېنئ او د داسې هیلو او هوسونو په تمه او چې په تمه اوسېږئ ترلاسه کړئ، او دې پروسه کې تاسو حتی د خپل د اوس شي نه خوند نسئ اخیستلی. کله چې ماشوم 2 کلن اما 2 کلنه یې خوند واخله، هیله مه کوه چې 3 کلن اوسېږي. زه هم خوشحاله یم چې هغوی ښوونځی پیل کړي، زه هم خوشحاله یم چې هغوی ښوونځی خلاص کړي. دلپاره دنه ستړی یم چې هره ورځ هغوی ښوونځي ته ورسوم. خوشحاله یم چې ماشومان پوهنتون پای ته ورسېد، د هغوی فیسونه ورکول نه ستړی یم. زه به خوشحاله یم، کله زه به خوشحاله به یم. که هر هغه شیان، هغه شی چې تاسو به وروسته یې ارمان کوئ، کله چې تاسو وخت تیر سي او زاړه سئ، تاسو به ارمان کوئ چې کاشکې ما خپل وخت مې کورنۍ سره ډېر تیر کړی و او خپل کور نه مې خوند اخیستی و. که 3 شیه دي: ورځني ژوند نه دې خوند واخله، خپل ژوند نه دې خوند واخله او ټول هغه شیان وکړه د خدای خدمت ته. موږ 2 ژونده لرو. موږ یو د باندې ژوند لرو او د ننه ژوند لرو. موږ یو داسې کس لرو، یو ژوند لرو خپل کې چې ځینې شیان کوو، کارونه کوو، او بیا یو څوک چې نورو ته یې ښیو. او بل موږ داسې یو ژوند لرو چې ځان سره هم ده، هغه شیان چې موږ یې ننه پېښېږي. ډارونکې برخه دا ده چې تاسو یو چا ته ګورئ او مسکا کوئ او بیا ده ته چرته وئ چې تا نه سم زغملی. له ما څخه زر لرې سه، زر، ځکه چې نه سم زغملی دی. او تاسو کولی سئ مسکا ولرئ او ووایئ د خدای ستاینه وکړئ. او زه د خدای په مینه کې تا سره مینه لرم. او دا هغه څه دي چې ورته منافقت او دروغ ویل کېږي. ښه د موږ رښتینی ژوند، رښتینی دننه، د موږ دننه ده. د موږ دننه ده. پاچاهي د خدای موږ کې ده. خدای راغی چې موږ کې ژوند وکړي، ځکه چې دا لومړی ځای و چې هغه غوښته بدل یې کړي او هر شی نوی کړي. هڅه کول ظاهري بدلون ترلاسه کول بې ارزښته ده. دا قانون تعقیبول ده. دا ټول هغه قوانین و مقررات دي او دا هغه شیان دي چې نسي ما بدلولی. مګر انجیل وایي چې دې نړۍ ته ورته مه اوسېږئ او د نړۍ سره موافق مه اوسېږئ، د خپل د فکر زېږنده اوسېږئ، خپل ډول غوندې اوسېږئ. ښه، لومړی شی یو ایماندار ته دا ده چې وکړي وروسته له دې چې دوی مسیحي سي. لومړی شی دا ده چې زده کړئ یاست چې خدای فکر کوي، تاسو هم فکر وکړئ. رومیان 12:2 وایي چې موږ به بدل سو، نه چې وژباړل سو. پوه نه سوئ که نه؟ کله چې وژباړل سئ، یو ځل دلته هستئ، یو ځل هلته هستئ.
ولې بدلون یې څومره وخت ته اړتیا لري. دا یوه پروسه ده چې ورو ورو پیښیږي. زه فوق العاده نه یم په فکر کولو کې، ولې د پخوا په پرتله ډېر ښه فکر کوم او زه غواړم خدای هغه شیان چې ما ته کړي تاسو ته ووایم. زه تشخیصولی شم کله چې ښه فکرونه مې نه ګرځېږي په مغزو کې. زه شاید د لږ وخت لپاره یې ولرم، ولې زر پوهېږم چې د لپاره چې حس کوم یو شی سم نه دي. پوهېږئ موږ باید زده کړو چې ده ته ډېر پام ونیسو. دا سخته ده چې تشریح کړم، زه به یوازې داسې وکړم. دا سم نه ده. تاسو احساس د آرامي نه کوئ. داسې ده لکه چې ما خوشحالي له لاسه ورکړلې، نه پوهېږم ولې. کله چې خپل خوشحالي له لاسه ورکړئ، لومړی کار دا ده چې خپل فکر ته هم کتنه وکړئ. او بل شی کله چې خپل خوشحالي له لاسه ورکوئ دا ده چې چرت ولې د چی په اړه غږېږئ. آیا تر اوسه څوک شته چې تا خوله سره ستونزه ولري؟ په دې معنا چې خوله لکه وحشي ځناور غوندې ده. په انجیل کې په جیمز کې وایي چې هېڅوک خپله ژبه نشي کنټرولولی. یوازینۍ لاره چې تاسو کولی شئ دا ده چې تاسو مرسته وغواړئ د روح القدس څخه هر وخت. نو د دې لپاره زه تاسو نه بښنه نه غواړم چې بیا زه تاسو ته درس درکوم د فکر کولو، د ژبې کارولو او د چلند کولو. د لپاره چې زه فکر کوم موږ باید هر میاشت موږ دا ولرو تر څو چې عادت هم سي. هر وخت موږ په مغزو کې ډېر فکرونه ګرځېږي او انجیل موږ ته زده کوي چې موږ باید غلط فکرونه لرې کړو او ښه یې وساتو. دغه ستاسو رښتینی ژوند ده، نه تاسو چاپېریال. هغه شی چې تاسو خفه کوي تاسو چاپېریال نه دی، تاسو فکر کول ده. چې د چاپېریال په اړه مو څنګه خبرې کوو دا اړه نه لري خلکو ته چې موږ خپل ژوند کې خفه یو. زه په دې پوهېږم چې داسې خلک شته چې څوک ځوروي. داسې فکر مې کوه چې داسې خلک مې نه دي لیدلي، لیدلي مې دي. زه کولی شم تاسو ته دا ووایم چې زه چې د ده په اړه چرت م هغه خلک چې زه ځورولی یم بیا ما ته دا سخته کېږي چې هغوی سره زه خوشحاله وخت تېر کړم. یوه ورقه واخلئ او شاید ستاسو خاوند یا یو ماشوم مو که هغه هر څوک وي چې ستاسو په ژوند کې لکه اغزه چې تاسو په غاښو کې تللی وي، ستاسو مور، پلار، ستاسو ګاونډی یا هر څوک، داسې لکه یو مظلوم غوندې مه کښېنئ چې ټول تاسو ته ګران دي. تاسو لکه یوه پاڼه واخلئ او ولیکئ د هغوی په هکله چې غلط دي او بیا دلته نږدې د هر هغه شي په اړه فکر وکړئ چې د هغوی په اړه سم دي. دومره به هم ستونزمن نه وي. زه کولی شم د دې په اړه هم ځینې غلط شیان پیدا کړم. پوهېږو چې هغه فوق العاده توب ته نږدې ده. که زه یوازې د دې شیانو په اړه فکر وکړم چې هغه لوښي پرېنځي، هغه جامې پرېنځي، هغه زما جامې اوتو کوي کله چې موږ یې باندې ځي او زه هغوی ته اړتیا ولرم، او بیا دا بل اړخ کې هغه د ګولف لوبې کوي، هغه ډېر فوتبال ته ګوري. تېره اونۍ چې موږ د امضا کولو پروګرام لرو یو مېرمن راغله ویې ما ته راغله ویې ویل د ما خاوند د تا ډېره ستاینه کوي، د همدې لپاره اوس په اونۍ کې 3 ځلې د ګولف لوبه کوي. ښه که یوازې زه په هغه شیانو تمرکز وکړم چې نه مې خوښېږي. تاسو پوهېږئ چې ځینې وخت خلک یو بل نه بېلېږي د دې لپاره چې هغوی په هغه شیانو تمرکز کوي چې نه یې خوښېږي. د ما او د دې د واده 40 کاله کېږي او یوازینی دلیل چې دومره وخت یو بل سره ژوند کوو دا ده چې موږ زده کړي دي چې د خپل د هغه شیانو تمرکز ونه کړو چې نه م خوښېږي. ځکه چې دا مهم نه ده چې تاسو سره به څوک وي، د دې لپاره چې د دواړو اړخ کې به ځینې ستونزې وي. تاسو واورېده، مهم نه ده چې تاسو سره به څوک وي، د دواړو اړخ کې به ځینې ستونزې وي. او ځینې وخت به خپل ماشومانو سره ستونزه لرو، د دې لپاره چې هغوی هر کوم یو د خپل شخصیت لري. ځینې وخت به موږ د دې چرت کوي چې ته به ما ماشوم نه یې، ته داسې ښکارې چې وایې کوم بل ځینه راغلی. موږ به نه پوهېږو، د لپاره چې هر نسل کې داسې کارونه کوي هغه شیان چې موږ خپل په وخت کې نه کوله. تاسو نه به دا هېرېږي چې تاسو نه شئ کولی چې ماشومان نه داسې تمه ولرئ چې هر شی تاسو په زړه وکړي، د لپاره داسې نه کېږي.
تاسو هم د خپل د کورنۍ په خوښه نه دي کړي شیان. آمین. خدای دې د ما خواښې وبښي په ډېو باندې په قار و چې ولې موږ د لوښو پرېولو ماشین اخیستی ده د لپاره چې هغوی نه لره. کولی شئ چې لوښي پرېمنځئ، اړتیا نه لري د لوښو ماشین ته. جالب ده د لپاره چې هغه شیانو ته چې موږ عادت نه لرو نه پېژنو هغه په اړه پقارېږو. ښه اړتیا نشته چې ځینې شیانو ته مو دا وګورو او پقار سو. مخکې له هغه نه چې تاسې په چا باندې پقار سئ تاسې باید په دې پوه سئ چې دا به د انجیل ستونزه وي او دا به کوم نسلي ستونزه نه وي، ځکه چې دا هغه شی نه ده چې تاسې هر وخت کوئ. ځکه چې ځینې وخت ځینې هغه شیانو باندې چرت وایم چې زه او ماشومان مې له هغه شیانو نه تېر سوي یو. هغه ستونزې او شخړې چې تاسې خپل ټولګیوال سره لرئ او ورته وایئ ته به یې ما کوټه خوشې کوې. ښه نو اوس تاسو یې ما په خبرو پوهېږئ. ښه نو که ته غواړې ما په کور کې ژوند وکړې نو باید ته د خپل کوټه د پاکه کړې او داسې نور. ښه اوس د ما ټول ماشومان غټ دي او زه 11 مسیان لرم. ما ټول اوس ماشومان ښه غټ سوي دي، موږ یو بل سره مینه لرو. اوس زه دته چېرته موږ ډېر وخت ضایع کړی چې یو بل سره بې ځایه شخړه یم کولی. ښه نو تاسو پوهېږئ لامل یې څه و؟ چمتو هستئ چې زه تاسو ته وایم هغوی مغروره رفتار درلوسته چې سم به نه وه، ولې دا هغه دوران و چې هغوی غټېدل. دا معنا نه ده چې هغوی اړتیا نه لره چې سم یې کړمه، ولې باید زه په قاره نه وم ډېر وخت لپاره. او تاسو پوهېږئ دا کوم ځای نه سرچشمه یې نیولی؟ ما غرور نه. د لپاره ما غوښته چې هر شی ما په طریقه باندې مخ لاړ سي او که داسې نه و باید داسې ونه وی سوی. د ماشومانو دوران نه هم خوند واخلئ. مننه. انجیل وایي چې یوه ښځه باید د خپل خاوند نه خوند واخلي. ښه هغه دقه چې دا خبره مې کړه په دې پوه سوم ځینې به همدا چرته وایي چې ما خاوند سره که ژوند وکړې پوهېږې چې خوند نه سي اخیستی. ښه امثال سلیمان 23 لکه څنګه چې یو نفر هماسې چرتونه وایي هماسې جوړېږي. هغه چې هماسې ډول چرت وهي هماسې ده، هغه هماسې چې چرت وایي هماسې ده. نو اوس موږ یو بل آیت ته ګورو رومیان 14. زه پوهېږم چې زه قانع سوی یم په خدای کې چې دلته هېڅ داسې شی نشته چې خپله یې ناپاک او خراب اوسېږي، مګر هغه کسانو ته ناپاک او نجسه ده چې هغوی داسې فکر کوي. اوس پال د هغه غوښې خوړلو په اړه خبرې کولې چې بتانو ته وړاندې کېده. دا څرګنده ده چې موږ باید ځینې کارونه ونه کړو، ولې هغه په یو ستونزې باندې غږېده چې او یو ستونزه دلته او دا یوه غټه ستونزه وه په هغه وخت کې عیسویانو ته. د قانون له مخې هغوی نسي کولی هغه غوښه وخوري چې بتانو ته وړاندې کېده. او هغوی اوس یو نوی قانون یا دورې لاندې ژوند کوه چې پکې بښنه وه. او پالوس وویل وګورئ تاسو ټول رسمي قوانینو څخه آزاد شوي هستئ، ولې موږ د خدای اخلاقي قوانینو څخه آزاد شوي نه یو، ولې د رسمي قوانینو څخه آزاد یو. او په دې توګه پولس هغوی ته وویل تر هغه پورې چې تاسې د بت په اړه نه پوهېږئ نو بتان غوښې ته زیان نسي رسولی. په حقیقت کې اوس به تاسو آزاد هستئ چې غوښه وخورئ. که څه هم هغه وویل چې نو که تاسو فکر کوئ ناپاکه ده تاسو ته نو ناپاکه ده نو مې کاروئ. ښه هغه داسې وایي که تاسو فکر کوئ یو شی تاسو ته ښه نه ده او په تاسو باندې بد اغېزه کوي تاسو ګډوډئ نو تاسو باید دا مه کوئ. د لپاره چې که هغه سم هم وي که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو ته ښه نه ده نو هغه تاسو به ځوروي او تاسو خوشحالي به له تاسو څخه اخلي. موږ هر وخت نسي کولی خپل احساسات کنټرول کړو، ولې خدای مرستې سره کولی شو چې خپل فکر کنټرول کړو، د خپل خبرې وڅارو او داسې رفتار او چلند وکړو په سخته شرایط کې. او زه فکر کوم دا قدرت ده